ملګرو تاسو ته پته ده کله چې یاسمین ماشوم خپله مور او پلار هغه ویشته، کله چې د دې مور تیمرګرې هسپتال ته ویوړلی شوه او هلته کله په هوش کې راله نو هغې یو خبره کوله. خبره دا وه هغې ویل چې آیا زما زوی مه نیسئ او د دې نه غلطي شوې ده او ماشوم دی. یعنې د مور مینه چې دا هغه دونه ډېره خوږه ده چې یو زوی راولګېدو خپله مور یې ویشته او مور یې بیا هم وایي چې آیا ماشوم دی غلطي ترې شوې ده. ملګرو په سکرین چې کم تصویر او کمې واقعې نه به تاسو خبر یئ، خو لږ در سره شریک کومه چې آیا چل هغه اخیر څه چل شوی و چې یاسمین په دې مجبوره شو او خپل کم مور او پلار یې ویشته، د کم په نتیجه کې چې د دې پلار هغه په حق رسېدلی دی. مور چې دا هغه ډېره زیاته زخمي ده، تیمرګرې هسپتال کې دا وخت داخل ده. ویلی کېږي داسې چې دا کم هلک تاسو ته ښکاري د ټیک ټاک سره دی به پبجي گیم چې دی ډېر زیات کوو، د حد نه بېسیوا کوو. زموږ په معاشره کې چې کم دی د پبجي گیم کومه قصه چې ده نو هغه روانه ده، یعنې کم پبجي گیم چې دی ډېر زیات خلک او کم یوزر چې دی ډېر زیات دي او په دې حد پورې هغه تللي دي چې کم خپل ورونه خویندې دا یوازې دا نه، د دې نه مخکې هم داسې واقع رامخې ته شوي دي چې د پبجي د لاسه خلکو چې دی هغه داسې مرګونه او داسې قیسې کړي دي، هغه به هم ستاسو وړاندې. یعنې یو کال که مخکې موږ وګورو په لاهور کې هم یو واقع شوه د کم په نتیجه کې چې یو هلک لګېدلی خپل ورور یې ویشتی و. وایي دې هلک به هم دغسې ګیمونه او دا هر څه کول او د مور کومه وینا چې د هغه وایي چې ټوله شپه به دا ګیم چې دی هغه به دا کوو، هغې ته به ناست وو. نو بیا دا څه چل وشو، د دې کم پلار چې دی هغې به ورته ډېر زیات نصیحت کوو، اخر یې پلار غوسه کړو، هغې ورته ویل چې آیا دا ګیم نور مه کوه. نو داسې په جنګ جګړه کې یعنې کور دی جګړې پکې هغه جوړېږي، نو داسې پلار ورته قار شوی دی، دا لګېدلی دی او کم تمانچه و هغه یې راغستې ده په خپل مور باندې ډز کړلی، بیا چې کوم دی په پلار باندې ډزې کړي دي، د هغې په نتیجه کې پلار د دې هغه وفات شوی دی، مور چې کوم دا ډېره زیاته زخمي ده. یعنې افسوس کول پکار دي موږ له چې آیا زموږ کوم پښتانه ماشومان چې دي هغه په دې حالاتو کې داسې حرکتونه کوي، نو که دا غټ شي نو دیونه به څه جوړېږي. نو دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړل. زیات تر خلکو به دا تپوس کوو چې آیا واقع څه شوي ده او ماشوم چې کوم دی دا ایشته هغه څه کړلي، یعنې 14 کلن چې دی هغه د 14 کاله عمر. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کو، په بله ویډیو کې به میلاویږو. نن دپاره کافي وه. د لوی الله په امان.